تر شلو کلونو وروسته په هیواد کې ګرځبندیز د کورنیو چارو وزارت هغه طرحه د خلکو له خبرګونونو سره مخ شوې چې له کابل، ننګرهار او پنجشیر پرته یې په 11 ولایتونو کې د شپې لخوا د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې د دې طرحې له مخې د ولس ته ستونزې نه جوړېږي او په خبره یې پکار ده چې په طرحه کې استثنایي حالاتو ته هم پام وشي. دا زه د نظامي اصولو خلاف ولما ولس ته باید ستونزه او مشکلات باید جوړ نسي. هغه ولایتونو په هغه سیمو کې چې طالبان پرمختګونه کوي هغه د ولس په تګ او راتګ باندې هېڅکله دوی د هغو مخنیوی نسي کولی. دوی باید خپل په امنیتي تدابیرو کې تغییرات او بدلونونه راولي. باید امنیتي تدابیر باید ټینګ کړي. ولس ته باید هېڅ نوع خنډ او مشکلات باید جوړ نه کړي. د افغان حکومت د پریکړې له مخې د یوې میاشتې لپاره د کابل، ننګرهار او پنجشیر پرته د شپې له 10 بجو د سهار تر 4 بجو په 11 ولایتونو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. یو شمېر پوځي کارپوهان که څه هم د مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي او د جنایي پیښو د کموالي لپاره دا طرحه مناسبه بولي، خو وایي چې په دې طرحه کې ټول هغه اړخونه چې ولس ته اسانتیاوې رامنځته کوي په نظر کې ونیول شي. مشروط په دې چې تمام امکانات د نوو خلکو د هوساینې لپاره هم آماده شي. مثلا چاته مریض پیدا کیږي یا بل مشکل پیدا کیږي د سیارو ګازمو په واسطه یا د نور تلیفونو د اړیکو په واسطه باندې دغه مشکل ته رسیدګي وشي، دا ښه خبر ده. زه ورسره موافق یم. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې دا طرحه پلې شوې او ډېر ژر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم دا طرحه عملي بڼه پیدا کړي. دغه برنامه البته دغه موضوع د هغه برنامې یو اړخ دی، یوه څنډه ده چې د دولت لخوا نه په ټوله کې د هیواد کې د امنیتي وضعیت د کنټرول او مهار لپاره په نظر کې نیول شوی دی تر څو وکولی شي په هغه سیمو کې چې د دښمن تحرکات زیات دي هلته دغه دښمن وځپل شي او د له منځه ویوړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې داسې مهال د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز وضع کیږي چې د کورنیو چارو وزارت په وینا په تیرو څو ورځو کې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د شپې لخوا په لسګونو کسان له کورونو